السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا فعل ماضی معلوم گردان دی تیرې زمانې چې اول گردان دی ملګرو. دا درس در سره ډېر په دقیق ډول سره یاد کړئ چې تر څو تاسو په یو کلمه وکولی شئ چې تیرې زمانې ته یې واړوئ. هره که چېرته تاسو دا گردان زده کړو نو تاسو به د فعل ماضي په اړه د هرې جملې په اړه یې پوه شئ چې یعنې څنګه کولی شو چې موږ متکلم ته واړو، څنګه کولی شو چې غایب ته یې واړو، څنګه کولی شو چې مخاطب ته یې واړو. نو دغه هره طریقه باندې تاسو پوهیږئ. بیا ورځو درس ته. تکلمه خبرې وکړې هغه یو سړي، مذکر واحد. تکلمه خبرې وکړې هغه دوه سړیو. تکلمو خبرې وکړې هغه ټولو سړیو. دا درې صیغې چې دي دا د غایب دپاره کاریږي او مذکر دپاره کاریږي. تکلمه واحد دی، تکلمه اثنان دی، تکلمو جمع ده، مذکر دپاره یې کارولی شو. ورځو دې درې صیغو ته نورو ته چې ښځینه دي، مونث دي. تکلمت خبرې وکړې هغه یوې ښځې. تکلمتا خبرې وکړې هغه دوه ښځو. تکلمنا خبرې وکړې هغه ټولو ښځو. دا درې صیغې د مونثې دپاره کاریږي او غایبې دپاره کاریږي. دا درې صیغې څه شي دپاره کاریږي؟ د مونثې دپاره. تکلمت د خبرې وکړې هغه یوې ښځې. تکلمتا خبرې وکړې هغه دوه ښځو. تکلمنا خبرې وکړې هغه ټولو ښځو. ورځو درېیمې ته تکلمته خبرې وکړې تا یو سړي. دا یوه صیغه چې دا متکلم یعنې متکلم کې اشتباه شوې ده، مذکر مخاطب دپاره کاریږي، یعنې مذکر مخاطب وي او یو نفر وي هغه دپاره کارولی شو. لکه اوس وایو ورته چې فعلته یعنې تا دا کار وکړه. یا تکلمته خبرې وکړې تا یو سړي. تکلمتما خبرې وکړې تاسو دوه سړیو. تکلمتم خبرې وکړې تاسو ټولو سړیو. تکلمته، تکلمتما، تکلمتم دا درې صیغې د مخاطب مذکر دپاره کاریږي په فعل ماضي کې. ورځو دې درېیم ته تکلمتې خبرې وکړې تا یوې ښځې. تکلمتما خبرې وکړې تاسو دوه ښځو. تکلمتن خبرې وکړې تاسو ټولو ښځو. تکلمتې، تکلمتما، تکلمتن دا درې صیغې د مونثې مخاطبې دپاره کاریږي. تکلمتو خبرې وکړې ما یو سړي یا ما ښځې. دا صیغه چې ده هم نر کاروی شي هم ښځه کاروی شي، خو په دې حال چې متکلم وي یعنې خپله خبرې کوونکی وي. تکلمنا خبرې وکړې موږ ټولو سړیو یا ښځو. دا د جمع دپاره کاریږي او متکلم یې کاروی شي، که هغه نري که ښځې پروا نه کوي. راځو بل ګردان ته. خرجه ووتله هغه یو سړی. خرجه ووتل هغه دوه سړي. خرجو ووتل هغه ټول سړي. دا درې صیغې مذکر غایب دپاره کاریږي. خرجت ووتل هغه یوه سړی. دلته اشتباه شوې ده. خرجت ووتل هغه یوه ښځه. خرجتا ووتلې هغه دوه ښځې. خرجنه ووتل هغه ټولې ښځې. خرجته ووتلې ته یو سړی. دخلتما داخل شو تاسو دوه سړي. دخلتم داخل شو تاسو ټول سړي. دخلتې داخل شو ته یوه ښځه. دخلته، دخلتما، دخلتم دا درې صیغې د مخاطب مذکر دپاره کاریږي. دخلت، دخلتما
ګوره دخلته، دخلتما، دخلتم دا درې صیغې د مخاطب دپاره کاریږي او مذکرې. دخلتې داخل شوې ته یوه ښځه، دخلتما داخل شوې تاسو دوه ښځې، دخلتن داخل شوې تاسو ټولې ښځې، دخلتو داخل شوم زه یو سړی یا ښځه، دخلنا داخل شوم زه یو سړی یا داخل شوم موږ یو سړي یا ښځه. دخلتې، دخلتما، دخلتن دا درې صیغې د مونث مخاطبې دپاره کاریږي. دخلتو، دخلنا دا دوه صیغې متکلمې کاروي که چېرته واحد وي نو دخلتو، که چېرته جمع وي نو دخلنا به کاروي. علمه پوه شو هغه یو سړی، علمه پوه شول هغه دوه سړي، علمو پوه شول هغه ټول سړي، علمت پوه شو هغه یوه ښځه، علمتا پوه شول هغه دوه ښځې، علمنا پوه شولې دغه ټولې ښځې. دغه شپږ صیغې چې دی د غایب دپاره کاریږي، درې د مذکر، درې د مونث دپاره. علمه، علما، علمو دا درې چې دي د مذکر دپاره، علمت، علمتا، علمنا، او دا درې صیغې چې دي د مونث دپاره. علمته پوه شو ته یو سړی، دلته اشتباه شوې ښځه راغلی. علمتما پوه شوې تاسو دوه سړي، علمتم پوه شوې تاسو ټول سړي، علمتې پوه شوې ته یوه ښځه، علمتما پوه شوې تاسو دوه ښځې، علمتن پوه شوې تاسو ټولې ښځې. دا شپږ صیغې چې دي د مخاطب دپاره کاریږي. علمته، علمتما، علمتم دا درې صیغې چې مخاطب یعنې مقابل جانب سره چې غږیږي. علمته، علمتما، علمتم دا درې د مذکر، او علمتې، علمتما، علمتن دا درې د مخاطب مونث دپاره. علمتو پوه شوم زه یو سړی یا ښځه، علمنا پوه شوم زه موږ ټول سړي یا ښځې. دا دوه صیغې هم مذکرې کاروی شي هم مونث. نصره کومک وکړو هغه یو سړي، مذکر واحد غایب. نصره کومک وکړل هغه دوه سړي، مذکر اثنان یعنې دوه مذکر غایب. نصرو کومک وکړو هغه ټولو سړیو، مذکر جمع غایب. نصرت کومک وکړو هغه یوې ښځې، نصرتا کومک وکړو هغه دوه سړیو، نصرنا کومک وکړو هغه ټولو سړیو، هغه ټولو ښځو. دا بخښه کوئ چې نصرن کومک وکړو هغه ټولو ښځو. نصره، نصرا، نصرو دا درې صیغې د مذکر غایب دپاره کاریږي. نصرت، نصرتا، نصرنا دا درې صیغې د مونث دپاره کاریږي. نصرته کومک وکړو تا یو سړي، نصرت، نصرتا، نصرتا، نصرتا کومک وکړو تا یو سړي، نصرت، نصرتا. نصرتما کومک وکړو تاسو دوه سړیو، نصرتم کومک وکړو تاسو ټولو سړیو. نصرت، نصرتما، نصرتم دا درې صیغې د مخاطب مذکر دپاره کاریږي. نصرته د واحد دپاره، نصرتما د اثنان یعنې دوو دپاره، نصرتم د جمع دپاره. نصرتې دی د واحد مونث دپاره کاریږي. نصرتې، نصرتما، نصرتن دا درې صیغې د مونث دپاره کاریږي. نصرتې د واحد دپاره، نصرتما د دوو دپاره، نصرتن د جمع دپاره. نصرتو کومک وکړو ما یو سړي یا ښځې، نصرنا کومک وکړو موږ سړیو یا ښځو. دا دوی د متکلم دپاره چې هغه څوک چې خپله خبرې کوي دې ته متکلم وایي، او کوم فعل یادوي چې یادوي که هغه هر فعل وي نو موږ یې جمله پکې داسې جوړولی شو، یعنې په داسې قواعدو په شکل. درسه درس ویل هغه یو سړي،
مذکر واحد غایب. درسا درس ویل هغه دوه سړیو مذکر اثنان غایب. درسو درس ویل هغه ټولو سړیو مذکر جمع غایب. درست درس ویل هغه یوې ښځې مونث واحد غایب. درستا درس ویل هغه دوه ښځو مونث اثنان غایب. درسنا درس ویل هغه ټولو ښځو مونث جمع غایب. درستا درس ویل تا یو سړي. درسه درسه درسو. دا درې صیغې د مذکر غایب دپاره کاریږي. درست درستا درسنا. درس ویل دا درې صیغې د مونث غایب دپاره کاریږي، یعنې ښځې غایب دپاره. درسته درس ویل تا یو سړي. درسته درس ویل تا یو سړي مذکر واحد مخاطب دپاره کاریږي. درستما درس ویل تاسو دوه سړیو. درستم درس ویل تاسو ټولو سړیو. دا درې صیغې درسته درستما درستم دا د مقابل سره کاریږي، یعنې مخاطب سره، او چوي مذکر وي. درستې درستما درستن دا درې صیغې د مقابل سره کاریږي چې مخاطب وي، مخاطبه وي، یعنې مونثه وي، ښځه وي. که واحده وي درستې، که دوه وي یعنې درستما، او که ډېرې وي درستن به ورته کاروو. درستو درس ویل ما یو سړي یا ما ښځې. درسنه درس ویل موږ ټول سړي یا ښځو. ملګرو تاسو هر فعل کولی شئ چې داسې چینج کړئ، یعنې په دغه چوکاټ کې راولئ چې دا کوم چوکاټ کې ما جوړ کړي. نو درس تاسو که څونه په دقیق ډول سره یاد کړئ تاسو به پرې ښه پوه شئ، او هر فعل به تاسو واړولی شئ. او داسې نورې ګردانونه هم راځي، دا هم په دقیقه یاد کړئ چې فعاله کړی و هغه یو سړي مذکر واحد. فعاله کړی و هغه دوه سړیو. فعالو کړی و هغه ټول سړیو. فعالت کړی و هغه یوې ښځې. فعالتا کړی و هغه دوه ښځو. فعلنا کړی و هغه ټولو ښځو. فعلته کړی و تا یوې ښځې. فعله فعله فعلو دا درې د مذکر غایب دپاره کاریږي. او فعلت فعلتا فعلنا دا درې د مونث غایب دپاره کاریږي. فعلت کړی و هغه تا یوې ښځې. فعلت کړی و تا یوې ښځې. فعلت فعلتا کړی و تا یو سړي. فعلتا کړی و تا یو سړي. فعلتما کړی و تاسو دوه سړیو. فعلتم کړی و تاسو ټول سړیو. دا درې صیغې د مخاطب مذکر دپاره کاري. فعلتې کړی و تا یوې ښځې. فعلتما کړی و تاسو دوه ښځو. فعلتن کړی و تاسو ټولو ښځو. فعلتو کړی و ما یو سړي یا ښځې. فعلنا کړی و مونږه سړي یا ښځو. ضربه وهلو کړل هغه یو سړي. ضربه وهلو کړل هغه دوه سړیو. ضربو وهلو کړل هغه ټولو سړیو. ضربت وهلو کړل هغه یوې ښځې. ضربتا وهلو کړل هغه دوه ښځو. ضربنه وهلو کړل هغه ټولو ښځو. ضربه ضربه ضربو دا درې د مذکر غایب دپاره، او ضربت ضربتا ضربنه دا درې د مونث غایب دپاره. ضربته وهلو کړل تا یو سړي. ضربتما وهلو کړل تاسو دوه سړیو. ضربتم وهلو کړل تاسو ټولو سړیو. ضربته ضربتما ضربتم دا درې صیغې د مخاطب مذکر دپاره کاریږي. ضربتې ضربتما ضربتن. ضربتې وهلو کړل تا یوې ښځې. ضربتما وهلو کړل تاسو دوه ښځې. ضربتمنه وهلو کړل تاسو ټولو ښځو. دا درې صیغې د مونث دپاره کاریږي. ضربتو وهلو کړل ما یو سړي یا ښځې. ضربنه وهلو کړل ما یو سړي یا ښځې جمع دپاره. ضربتو د واحدې دپاره او ضربنه د جمع دپاره.